دا ملګري کېني نو دا وروسته ولو ته به موږ هم کار وو او ده باندې به دا تقریر به مزه هم وکړي کله کېنې والله دوره غټه د پښتنو اجتماع د دې مقصد دپاره چې موږ په خپله خاوره باندې خپل اختیار او خپل خاوره له امن غواړو دا د هر د پښتون ارمان و او دا جرګه په کار وایي چې د دې نړۍ ټول ګوندونو او قومونو 50 کاله مخکې کړې وې 50 کاله مخکې دې جرګې ضرورت و د دې ګوندونو ته قومونو ته خو د قومیت په نام باندې چېرته مذهب په نام